کله چا هم د خپو د ګوتو کم نوکونه دي هغه د خپو د ګوتو په سرونو کې دننوځي. نو د دې مین وجه څه ده او د دې نه د خلاصي دپاره مین طریقه څه ده؟ نو کله هم چې ستاسو د خپو د ګوتو په سرونو کې کم نوکونه دي هغه دننوځي ستاسو په ګوتو کې، نو د دې مین د ټولو نه غټه وجه کومه چې دا هغه دا ده چې کله هم تاسو خپل نوکونه کټ کوئ نو دا تاسو په غلطه طریقه باندې کټ کوئ چې د هغې د وجې نه ستاسو نوکونه ډېر زیات تیره کېږي او کله چې تیره شي بیا ستاسو د ګوتو په سرونو کې دننوځي او کله چې دننوځي نو د هغې د وجې بیا ګندګي هم ستاسو په ګوتو کې راځي، درد هم راځي او تر دې پورې چې تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي چې دې ته موږ په میډیکل کې انګروینګ ویلی شو. نو د دې نه د خلاصي دپاره صرف دا یو طریقه کول تاسو ته ډېر زیات ضروري دي او هغه دا ده چې کله هم تاسو د خپو د ګوتو نوکونه کټ کوئ نو تاسو یې سیډونه هرګز مه کټ کوئ، بلکې لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي تاسو د خپو د ګوتو چې کم نوکونه دي هغو سرونه صرف کټ کوئ چې د هغې د وجې ستاسو چې کم نوکونه دي بیا به ستاسو د ګوتو په سرونو کې نه ننوځي او کله چې ستاسو د ګوتو په سرونو کې نه ننوځي نو بیا به تاسو ته دا تکلیف هرګز نه محسوسیږي. نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ.